که تاسو غواړئ چې خپل یوټیوب چینل دپاره یا فیسبوک پیج دپاره ښایسته انټرو جوړه کړئ په خپل نوم باندې یا د خپل چینل یا پیج په نوم باندې، نو یو داسې اپلیکیشن مې دلته په نن ویډیو کې راوړی دی چې په دې کې تاسو بالکل په یو کلیک سره بالکل یونیک او ښایسته انټرو جوړولی شئ. یو داسې اپلیکیشن دی که دا اپلیکیشن تاسو دننه اوپن کړئ نو په دې کې به دننه تاسو ته ډېرې زیاتې مختلف انټروز میلاو شي او په هر یوه انټرو کې تاسو د خپل چینل نوم یا خپل نوم لیکلی شئ. په یو کلیک سره به هغه ډېرې زیاته یونیک او ډېرې زیاته ښایسته انټرو جوړیږي. دا کوم یو اپلیکیشن دی، څنګه به تاسو په دې کې انټرو جوړوئ، ټوله طریقه ته در ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي. ملګرو دا اپلیکیشن دی که تاسو غواړئ چې د ځان دپاره یو ښایسته انټرو جوړه کړئ، د هغې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوئ. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د دې ویډیو چې کوم لاندې کمنټ دی په دې کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل د هغه لینک نه به دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، بیا به څوک سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. تاسو ته ښکاري دلته څومره زیات لوګو انټروز چې دي تاسو ته په سکرین باندې شو کېږي، تاسو ته ښکاري څومره زیات انټروز دي. تاسو چې کومه یوه انټرو هم په دې کې مطلب ځان له سلیکټ کړئ، تاسو چې په کوم یو باندې هم کلیک کوئ هغه به اټومیټیکلی تاسو ته ښکاري دا به تاسو ته پلی کېږي او تاسو پکې له ځان دپاره یوه ښایسته انټرو سلیکټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره زیاتې انټروز دي. مطلب زه غواړم چې دا یوه انټرو ځان لپاره جوړه کړم، نو زه به سمپل لاندې کلیک واخلم په یوز باندې. کله چې هم زه په یوز باندې کلیک کړم دا به دننه ماته اوپن شي. تاسو ته ښکاري لاندې تاسو له آپشن درکوي ټیکسټ از هیر، یعنې تاسو دلته لیکل وکړئ. نو زه به سمپل دلته مطلب د چینل نوم ولیکم ټیکنیکل پښتو، تاسو ته ښکاري زه به دلته ولیکم ټیکنیکل پښتو، یعنې زموږ د پیج چې کوم نوم دی نو دا به سمپل زه دلته ولیکم. بیا به څوک هم لاندې به سمپل په اپلای باندې کلیک واخلم نو دا کوم نوم چې دا به اټومیټیکلی هلته ولګي. یعنې که تاسو په لیپټاپ باندې یا په بل یو سافټویر باندې جوړوئ په هغې کې به ډېر زیات په مشکله تاسو جوړوئ، خو په دې اپلیکیشن کې تاسو ته ښکاري په یو کلیک باندې څومره په اسانه طریقه باندې ما دلته څومره ښایسته انټرو جوړه کړه. تاسو ته ښکاري که زه واپس دا پلی کړم نو په سټارټ کې هم ډېره مزهناکه انټرو ده، ورسره کوم نوم چې پکې راشي پکې هم ډېر زیات مزهناک. ورسره دلته پکې تاسو ساوند هم چینج کولی شئ، سپیډ سیوا کولی شئ، لوګو چینج کولی شئ، نور پکې هم لیکل کولی شئ. که تاسو د خپلې خوښې مختلف ټونز دلته ایډ کوئ هغه تاسو ته ښکاري ایډ میوزیک د دې نه کولی شئ. کله چې هم تاسو په دې کې ځان لپاره یوه ښایسته انټرو جوړه کړه د هغې لپاره به سمپل لاندې په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. په یو کلیک باندې تاسو ته ښکاري نارمل ایچ ډي فول ایچ ډي کوم یو چې هم تاسو سلیکټ کوئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ او دغه انټرو به تاسو سره په ګیلري کې سیو شي. تاسو ته ښکاري د دې ایکسپورټینګ به اوس روان شي او په اسانه طریقه باندې به دغه انټرو تاسو سره په ګیلري کې سیو شي. تاسو بیا په خپله هر یوې ویډیو کې دا لګولی شئ. تاسو ته ښکاري په دې باندې لوډینګ روان دی. دا شان که زه تاسو ته نورې دلته وښایم چې په دې کې نورې کمې انټروز دي، تاسو ته ښکاري دلته زه واپس لاړ شم هغه ځای ته، تاسو ته ښکاري نورې پکې هم ډېر زیاتې مزهناکې او ډېر زیاتې ښایسته انټروز دي او د څومره چې په دې کې انټروز دي د هر یو انټرو دغه یوه طریقه ده، په دغه یوه طریقه باندې تاسو په دې کې خپل نومونه لیکلی شئ. که تاسو د خپل چینل نوم لیکئ، د خپل پیج نوم، او په یو کلیک باندې هغه سیو کولی شئ. نو خو ملګرو ډېر زیاته کمال ډک اپلیکیشن دی، امید لرم د نوې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.